وږمې چې مې تېره شوې په ګریوان کې ستا وږمې چې مې تېره شوې په ګریوان کې لکه ټل د ګلو وي په بیابان کې ستا راتلو سره مې اوښکې داسې تم شي ستا راتلو سره مې اوښکې داسې تم شي لکه نور چې راښکاره شي په باران کې او نفرتونه د حالاتو پیداوار دی نفرتونه د حالاتو پیداوار دی دې د مینې نه بل سوي په انسان کې او د جنون په کم پړاو دې راته وویې د جنون په کم پړاو دې راته وویې چې تقدیر لیکلی کېږي په اسمان کې السلام علیکم ډېرو ښاغلو قدرمندو مینوالو په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې زه ابرار حسرت ستاسو په خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یئ په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې راغلی یم پېښور اسلامیه کالج پښتو څانګې ته پښتو څانګې کې زموږ د ټول پښتنو استاد زما استاد پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب سره مې ناستې کړې دي د پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب شخصیت د چا نه پټ نه دي پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب یو ځای کې فرمایي که زما د شخصیت حدونه ګورې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی ګرانو مینوالو زموږ استاد محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب د شاعرۍ 3 کتابونه چاپ شوي دي غورځنګونه مرام او الوت خبره ډېر نه زیاتوم راځم د ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب طرف ته او دوی سره یو څه خبرې کوم السلام علیکم عباسین صاحب وعلیکم السلام تاسو ته په خپل پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې ډېر هرکلی او حیراني خوار بشي خوشحاله شي جی تاسو خو ماشاءالله د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره د پښتو ادب د پرمختګ دپاره ډېر زیات کار کړی دی او ستاسو کار او ستاسو خدمت ستاسو زیات د چا نه پټ نه دي تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ جی نو زه خو لا وایم چې الله په سیر کې مې ګوډۍ نه ده ریشلې عباسي د غزل پاتې یو بنس دی کارونه ډېر دي موږ هېڅ نه دي کړي دا خو بشرانو کارونه کړي دي او په هغې موږ مزې کړو او موږ ته ډېر کار پروت دی خدای دې وکړي چې موږ خپله ژبه د نصاب ژبه وګرځوو خپله ژبه د میډیا ژبه وګرځوو خپله ژبه د مارکیټ ژبه وګرځوو نو هله به موږ کامیابي حاصل کړو جی تاسو یو ځای کې فرمایلي دي منزلونه خو به اوس خامخا کېوځي منزلونه خو به اوس خامخا کېوځي عباسین په منزلونو باندې سري سر دي تاسو نه بله پوښتنه دا کوم چې څومره مینوال دي د پښتو ژبې سره مینه لري نو د پښتو ژبې سره مینه کولو تاسو په کوم نظر ګورئ نو مور چې هغه د بني ادم د ټولو له لویه هستي په ژوند کې یو مورنۍ ژبه د مور سره تعلق لري نو څوک چې د خپلې مور سره او د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه نه لري نو هغه ناپوهه دی لیونی دی دا خو د هوښیار خلک زیرک خلک پوه خلک چې دي هغوی د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه لري او د دې نه بغیر د ترقۍ سوال نه پیدا کېږي تاسو وګورئ چین جاپان جرمني فرانس یورپ هغوی چې ترقي کړې ده نو په دې وجه یې کړې ده چې د هغوی هر څه په خپله ژبه او د خپلې ژبې په زور باندې هغوی الوځي او په فضاګانو کې الوت کوي نو زه ګڼم چې د دې نه علاوه بله لاره شته نه هوښیار او ژوندي قامونه چې دي هغوی د خپلې ژبې خپل ثقافت خپل تاریخ خپلو اتلانو سره مینه کوي او ته چې کله پردۍ ژبه وایې نو ته ورسره پردی مذهب هم زده کوې پردی تاریخ هم زده کوې پردي روایات هم زده کوې پردي اتلان هم خپله او چې خپله ژبه هېرې نو دا ټول د ځان سره هېرې زموږ چې څومره پښتانه نوجوانان ملګري دي اکثر ملګرو اپی کړي او پښتو ته راتله غواړي پښتو کې بي ایس کول غواړي نو هغوی ته تاسو څه پیغام ورکوئ موږ دا د خدای فضل دی چې په وړاندې ځل په تاریخ کې په اسلامي کالج کې پښتو کې بي ایس شروع کړی دی او موږ هر چا ته دروازې پرانیستې ساتلي دي چې څومره بچي راتله غواړي موږ خوشحالېږو او زموږ په نورو کالجونو کې په صوبه کې هم زموږ خبرې روانې دي زیات تر کالجونو کې به انشاءالله راتلونکي ځل شروع شي 3 نورو کالجونو کې هم شروع شوی دی انشاءالله تعالی چې دا ډېر ښه قدم دی او چې د بي ایس دنیا ته پښتانه زلمي پېغلې راشي نو هله به پښتو وده وکړي او هله به د پښتو موږ د سیالو سره سیال شو ستاسو ډېره مننه جي او خپل ښایسته منطق کلام د ګرانو مینوالو ته وړاندې کړي زه به ته وړوکی د غزل ووایم ډېره مننه او هغه دا دی چې زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو او ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي او بل دی چې په چوکې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره پرې
د چوکې نکم سیشته د شمله د ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي ډېر ښکلي دي دا شعر یې ووایي. د چوکې نکم سیشته د شمله د ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي او زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي. زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي. زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي. د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي او دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي. دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې ځیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي. دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې ځیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي. ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم، ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو به د شونډو پر هډونه تړم او زما کتاب کې د نفرت هډونامه نشته دی. زما کتاب کې د نفرت هډونامه نشته دی. زه همیشه په محبت د هلکو زړونه تړم. چې موږ غواړو چې ستاسو یو نظم دی، موږ زما خو سره ډېره زیات زما ډېر زیات خوښ دی چغه دا هغه نظم مو د ګرانو مینوالو ته وړاندې کړو. ډېره مننه. جی بالکل دا نظم دی چغه. پښتو زموږ ژبه، زموږ ځان، زموږ ژوندون دی. پښتو زموږ دستور، زموږ تهذیب او تمدن. پښتو ده چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي. پښتو ده چې انسان د ترقۍ بدلون کوي. دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاته ده خوږه ده. د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده. کوټلې د فراخه ده او ښه په تول پوره ده. د علم هرې څانګې د فراخه یې سینه ده. موږ ټول په دې پوهېږو دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې نه ګویانه، پښتو چې نه د خپلو عظمتونو سره اخوانه. اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته باغ ورکوي. د نن جمهوریت له بنیادونو ما ایښی. دا تیږه د نواتې ټولانه زما ایجاد دی. دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند مې خال دی. زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبې. بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبې. پردۍ ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله چې ژبه د چا سپکه شي نو قام به سپکېږي. چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي. په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جان په تیارو کې. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ ګویي ته لوېږم. یورپ د امریکا لکه چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزن بره روان دي. تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تللی کېږي. راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي نو په زړه کې به ګردانه. د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي نو په زړه کې به ګردانه. راځئ راځئ چې دغه ټوله جولۍ وړاندې خورېږو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو. ښکاره یې د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. ملاتړ وکئ، غیرت وکئ، راپاڅئ، ښه پندره. منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې. په شته پټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې. دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې. یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یې. ډېره ستاسو ډېره مننه. که د عظمت تکل کوې نو پاسه شپې روڼې کا. که د عظمت تکل کوې نو پاسه شپې روڼې کا. د شوګیرو په بیه ډېر د کار څیزونه کېږي. سر دې تاسو نه اخره کې د خپلو مینوالو ته د پښتنو ملګرو ته څه پیغام ورکوم؟ نو بس پیغام خو زموږ په شاعرۍ کې موجود دي او دا ده چې تعلیم حاصلول پکار دي. د ټوپک په ځای د کتاب او قلم سره مینه کول پکار دي. پخوا بادري په بټو وه، اوس بادري په ذهن ده. اوس په علم ده، اوس په پوهه ده. نو د علم او د پوهې او د ټکنالوژي په میدان کې پښتنو وده کول پکار دي او د جدید ټکنالوژي د خپل قام د خپل ثقافت د ودې او ترقۍ او پرمختیا کار اخیستل. ستاسو ډېره مننه جي. ګرانو مینهوالو دا و زموږ پروګرام د پښتونخوا رنګونه
ډېر مزیدار وشو. موږ د خپل استاد محترم پروفیسر ډاکټر عباسي نصرالدین صاحب نه ښکلی کلام اورېدو، ښکلی نظم اورېدو. یقینا چې تاسو به ترې ډېره استفاده وکړئ. انشاءالله که ژوند باقي وي، ژوند وفا وکړو، نو په راروانه بنډاره کې به میلاویږو. تر هغه دمه ما ابرار حسرت او زما سره کوم د مین ملګري کاشف لیکوال له ورکې اجازت د الله